هسې ملګرو دا خبره خو مونږ اورو او حقیقت هم ده چې ژوند بیخي لږ او مختصر ده او په منډه روان ده. پخوا واړه وو بیا ځوانان شو او اوس مو د عمرونو زوال شروع ده چې د چا هر څومره عمر او ژوند تیر ده پرې نه ده خبر چې څنګه تیر شوه. ځکه خو یو شاعر وایي چې که د عمر شي 1000 کاله ای حمیده داسې مه وایه چې تیر شوه یو ساعت ژوند. ژوند خو مو هسې هم تیریږي ګرانو ملګرو، خو کوشش کوئ چې د ژوند هره لمحه د هر چا سره ښه او په خوشحالۍ تیره کړئ، ځکه چې بیا به ژوند او زندګي نه وي خو د یو چا سره دغه ښه خواږه او ښایسته یادونه به د همیشه دپاره وي چې څوک راپسې شکر ونه کړي چې ښه ده چې ورک شوه او یا مړ شوه، بلکې چې افسوس وکړي او خفه شي چې کاشکې دغه سړی تل را سره وی. انسانیت، ښه ژوند، امن، مینه او محبتونه زده کړئ چې تل یاد پاتې شي او تل دې یاد پاتې شي. ځکه خو خوشحال بابا وایي چې مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان وي تل تر تله په ښه نوم پایي ښاغلي. او دغه شعر هم چې ستا هم د زلفو خوشبویي د وخت بادونو یوړه، زما هم ګل په شان ځواني وه لاړه تیره شوله. ګرانو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او یوټیوب چینل مې خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.